بسم الله الرحمن الرحیم. نوم یې اسدالله دانش ته د پکتیا ولایت اوسېدونکی یم. که ووایم ما په سټارټ نه د کرکټ سره شوق علاقه و، نو غوښتل مې چې راشم کرکټ ته او کرکټ شروع کړم. او ما کله کې ټینس کاوه، نو ملګرو مې راته ویل چې ماشاءالله تکړه یې اکاډمي شروع کړه. نو بیا زه رالم کورنۍ ته مې دا غوښتنه وکړه چې زه اکاډمي شروع کړم. نو 2023 سټارټ نه ما اکاډمي شروع کړله. زما مشر ورور د افغانستان امپایر ده اوس مهال. هغوی ما ته ویلي چې مثال ته اکاډمي شروع کړه، او نور کوم ورونه مې چې وو هغوی بیا دومره خاص هغونه راسره کوو چې مثال خپل درسونه دې ووایه، درسونه وایه. نو کله چې ما بیا انټر کلب وکړ، هغه کې زه ټاپ شولم، ولایتي لوبو ته رالم. نو بیا ټولو فیملي مې راسره ملاتړ وکړ او ټول مې اوس سپورټ کوي. د زده کړو ستونزه وه، هغوی ټولو زده کړې کړې وې. نو ما ته یې ویل چې مثال تم زده کړې وکړه او راتلونکي کې به یو ډاکټر جوړېږي. نو هغوی دا پلان لرو. 2023 انټر کلب و چې ما سټارټ کې وکړ. نو ما هغه ټاپ کړ، ولایتي لوبو ته رالم. بیا مې ولایتي لوبې وکړلې خوست کې، هغه مې ټاپ کړې. ګریډ 1 لوبو ته رالم. نو تېر کال مې ګریډ 1 کړی دی او 6 کال هم ګریډ 1 کې یم اوس مهال. او تېر کال ولایتي لوبې وې چې کونړ کې وسولې. په اول میچ کې زه 0 باندې آوټ شولم. که وایم دویم میچ و، نو غوښتل مې چې غټ انینګز وکړم او همداسې وشولو چې ما سینچري پکې وکړله. نو په دې انینګ سره زه ګریډ 1 لوبو ته رالم. نو دا به مې ټول عمر یاد وي انشاءالله چې دا مې ښه انینګز و. که ووایم په اول انټر کلب کې، اول 2023 انټر کلب کې ما سره همداسې وشولو، په 2-3 میچونو کې راسره وشولو. نو هغوی نه بعد بیا ما بیرته بیک اپ وکړ، یعنې ښه پرفارم مې وکړ نور میچونو کې. که ووایم په دغه ګریډ 1 لوبو کې په اول میچ کې ما انینګز ونه کړ، نو دویم میچ کې ما 23 رنز مې پکې وکړو، یعنې ښه انینګز و ما لپاره. نو داسې خاص پرفارم ونه شو، بیا هم 46 رنز مې پکې کړي دي. اوس مهال هم T20 میچو ته آماده یم انشاءالله. نه انشاءالله زه کوشش کوم همدا شی د پلیر سره مخامخ کېږي، پلیر ډېرو سره مخامخ کېږي داسې حالات سره. نو کوشش به یو پلیر کوي چې داسې حالاتو سره مبارزه وکړي. نو تمرین او خواري پکار دی. مثال په نړیواله سطحه مې سوریه کمار د خوښې پلیر ده، د انډیا پلیر ده. نو هغه مې ډېر خوښېږي. هو بالکل، زه په یوټیوب کې د هغوی ویډیوګانې تعقیبوم. نو زه خاص هغه د هغوی ویډیوګانې ورسره د بیټي ویلر تېر میچونه چې وو هغه تعقیبوم. نو زه هم غواړم چې هغسې سټارټ واخلم تیز د ټیم لپاره همداسې فینش وکړم. که ووایم موږ سره ګریډ 1 کې که کوچز وي او پلیران یو، ټول سینر پلیران یې موږ سره کوچز هم، نو موږ ته ډېر سپورټ راکوي، سپورټ هم ډېر راکوي چې مثال تاسو یې کولی شئ. نو کوشش کوو چې څه ایکسپیرینس ترلاسه کړو ترېنه او راتلونکي لپاره موږ ته ښه تمام شي. هغه لوبغاړي چې ستا په څېر باندې په اکاډمۍ کې په زده کړه باندې بوخت دي، څه پیغام ورته لرې؟ هغوی ته دا پیغام لرم چې خواري دې وکړي، کوشش دې وکړي. که څه هم لکه دا کال موږ ولایتي ټاپ کړلی، ګریډ 1 کې رالو، نو راتلونکي به دوی هم داسې وي چې راسي همدا لیولي وکړي. هو زه غواړم چې راتلونکي کې د افغانستان د ملي ټیم یو نمایندګي وکړم. نو غواړم چې یو ښه پلیر اوسم د افغانستان لپاره. که ووایم خواري پرې ده، هر پلیر که خواري وکړي هغوی به یو مقام ته رسیږي. نو خواري چې ډېره وکړي هر څوک رسېدی شي.